دا ورور سوال کړی دی زمونږ ګاونډي دی او هغه بېلمازه دی او زمونږ پروګرام د ولیمې اراده ده نو داسې قسمه ګاونډیانو له یا هغه خلکو له چې پېژنګلو والی دوی له دعوت ورکول به د څنګه جواب د دې مسلې هغه د آیات کې رسول صلی الله علیه وسلم وی لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامك الا تقی ملګرتیا مه کوه مګر د مؤمن سړي سره او خوراک خپل مه خوروه مګر په پرهېزګاره انسان باندې خوراک خو ته خورې تاوان دې کېږي پیسې لګې کور کې پې ښځې ستړي کېږي ته ستړی کېږي نتیجه دا چې یو بېدینه دې راوستی په هغه باندې خورئ نو دا وشو تاوان جمع تاوان نتیجه سراسر تاوان تاوان جمع تاوان نتیجه سراسر تاوان هیڅ فایده دې ونه کړه فایده پرېږده ته فایدې خبره اخیسته موږ وایو سراسر تاوان ښه دومره ته مال لګې نو دا مال لګول الله ته د نږدې کېدو ذریعه ولې نه جوړې او هغه داسې چې ته دا خوراک په پرهېزګارو خلکو باندې وکړي نو چې یو سړی ولیمه کوي یا بل څه پروګرام کوي دې ته نیکان خلک رابلل پکار دي که هغه غریبانان دي او که هغه مالداره دي خو نیکان هغه خلکو دینداره خلک وله راول بل پروګرام به دې مزېداري ټنګ ټکور نه به دمی د غیبتونو نه به دمی د کنزلو منزلو نه به دمی د تصویرانو د ویډیوګانو نه به دمی د نورو جاخو ماخو نه به دمی ښکلی پروګرام به دې وشي دینداره خلک نورې دیني فایدې پکې دي چېرته نصیحت به واوري چېرته څوک به پکې مسله بیان کړي که د چا نه غلطي وشي نو یو کس به پکې هلته رد وکړي چې نه دا طریقه صحیح نه ده څومره فایدې پکې دي بل د نیکانو خلکو سره د رابطې ډېرې شوي نو دا کم خلک چې راو مبارک تا ته پتې چې دی به کبیره ګناهونو کې اخته دی نو دوی له دعوت ورکول نه دي پکار وجه د هغې دا دی چې دوی له دعوت ورکول دی کې دوه نقصانونه دي یو نقصان دا دی یو نوع رضا کېدل دي په دې ګناه باندې او غیرت دیني ختم شي دویمه ده هغه سړی ډاډه کول دي په دې ګناه باندې یعنی زه اگر که ما ورته په خوله ونه وي خو زما دا حال دا وایي چې پلانیه منځونه مه کوه زه تا سره بیا ملګرتیا کوم سود خوره د الله سره دشمني کوه زموږ خو ملګری دې د ګناه نه پرېږدي الا دا څه په یو حال کې وله دعوت ورکولی شي بارک الله فیک که چېرته ستا ذهن ته دی چې یاره که زه دې سړي له دعوت ورکړم او دې مجلس ته راوړم او الله پرې رحم وکړي د نیکانو خلکو سره د کېناستو او د صحبت ښه اثري نو که دې دا بېدیني پرېږدي دا بېلمازي پرېږدي او راواوړي دې دین ته نو بیا هېڅ خبر نه بلکې به دې خو به الله تعالی اجر درکوي ښه د ورو سوال کړی دی وي زما دپاره دا جایز دي چې زه د پلار د خواښې سره مصافحه کوم او د هغې سره سفر وکړم یا محارمو کې ده که نه د پلار خواښې د پلار خواښې څوک کي لازم نه ده چې هغه به نیایي بارک الله فیک که چېرته ته وایې چې د پلار خواښې نیا ده نو بیا خو دا سړی لوی قمقل دی چې دا تپوس کوي خو داسې کېدی شي چې هغه دا تپوس کوي د پلار خواښې معنی ده چې د پلار بله ښځه ده چې د ده مور نه علاوه ده او د هغې مور ده د هغې سره دی لاس میلاولی شي که نه د هغې سره یوازې کېناسته د هغې سره سفر کول محارمو کې ده که نه داسې حسابېږي لکه څنګه چې د ده د خپله نیا ده جواب دا یاد کړي څو پیرې ما دا قاعده او قانون تاسو ته رعایت کړی بیا یې درته بیانوم بیا یې درته بیانوم هر هغه انسان هغه نارینه چې ته ترې پیدا یې نو د ده ښځه په تا باندې حرامه ده چې صرف ورسره هغه عقد وکړي نکاح وکړي که ورسره لا میلاو شوی هم نه څه خبره نه ده چې نکاح یې وکړه او ستا په پیدا کېدو کې د دغه سړي دخل دی د الله نه بعد نو دا ښځه په تا حرامه ده
او زمونږ په پیدایش کې د چا دخل دی؟ بس رضایي مور زمونږ په پیدایش کې څه دخل دی؟ ما نن د دې قانون او د دې قاعدې تعبیر بدل کو. مخکې ما داسې وي ما اصول او فروع، نن مې داسې وي چې ستا په پیدایش کې دخل دی. پیدایش کې دخل دی الله نه بعد پلار د هغه 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 پلار برزه چې څومره بره دي د دې ټولو ښځې په تا باندې حرامې دي. ورسېدې په اوس دلیل ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. دغه شان نیکونه د مور د طرف نه چې کوم دي دا هم بره پکې ټول لازي. او هر هغه نارینه چې د هغه په پیدایش کې ستا دخل دی د الله نه بعد، نو د ده ښځه په تا باندې حرامه ده. څوک دی؟ زوی. بس او د هغه زوی او د هغه زوی او د هغه زوی او د هغه زوی ټوله دې ته فروع وایي. نو د اصولو ښځه په موږ باندې څه ده؟ حرامه. موږ مور نه یې د وګورئ دا خبره ذهن کې واچوئ. کوم مور چې موږ ته پیدا یو د هغې خبره سیټ ته کا، د هغې په باره کې څوک تپوس نه کوي. تپوس روان دی دا کوم سړي نه چې زه پیدا یم د ده ښځه په ما حلاله ده بیا که نه ده حلاله، دا سوال دی. مسله دا بیانېږي. د هغه ښځه چې ویلی شي معنی ده چې دغه ښځه زما مور نه ده، نو دا حرام ده. بیا د نیکه ښځه، نیکه که د مور طرف ته یم د هغه ښځه حرام. نو د زوی ښځه په پلار باندې څه ده؟ حرامه ده. د هغه زوی د هغه زوی او د هغه زوی او د ټول د دوی دا ښځې حرامې دي ټول. الله قرآن کې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، او ستاسو د هغه زامنو ښځې چې ستاسو د شاګانو نه پیدا دي. یعنې که ته ورته په خوله زوی ووایې د هغه ښځې سره نکاح کېږي؟ داسې وایه که هغه یې پرېږدي یا هغه ته مړ شي، د هغه د ښځې سره نکاح کېږي چې ژوندی او د هغه په نکاح کېږي؟ بیا خو سره نه کېږي. دې کې ته یو ناشنا فایده ذکر کړم. د لور زوی نه د لور زوی، دا مسله تاسو مخکې نه اورېدلې. د لور زوی، د لور د زوی ښځه دا هم په نکاح حرامه ده. د لور د زوی ښځه، حالانکې دلته سلسله ګوره داسې نه ده زوی او زوی، د لور د زوی. ای باندې یو دلیل دی. رسول الله وسلم حسن بن علي رضی الله عنه بارک کې ویلو و ان ابني هذا سید، زما د زوی به سرداري. نو د لور زوی ته څه ویلی دی؟ زوی ویلی دی. پوه شوي پکې نه؟ پته نه چې زه بیانوم او ستاسو پرې سر له پاسه داسې ځي او داسې ځي. پوهېږې پکې نه؟ اوس راځو د ورور دې مسلې له. بل قانون دا یاد کړئ، دا حرمت چې کوم دی که نه د پلار د ښځې په باره کې یا د زوی د ښځې په باره کې، دا د خیخۍ د لاسه دی. لکه خلک وایي ما ورسره خیخي کړې ده، د هغې د لاسه د حرمت ثابتېږي. دې ځای کې حرمت هغه نورو ته نه وړي، نه اصل ته نه فرع ته. لکه ګوره دې خبرې ته غوږ کېدی، یو سړی دی، یو هلک دی او د هغه پلار بل واده کړی دی، یعنې بله ښځه اشتي، او هغه بلې ښځې ځان سره یو لور راوستې ده د بل خاوند نه. دا لکه ورسره نکاح کولی شي؟ کولی شي. ولې کولی شي؟ یعنې نو سره په مور کې شریکه ده، نو سره په پلار کې شریکه ده، د دې لپاره پردی شو که. اگر که د دغې جنۍ دا مور په دسه ده حرامه ده، خو هغه حرمت که ته رانغی، یعنې خبره صرف هغه ښځې پورې ولاړه ده. ما ته داسې محسوسېږي ته زما په دې مسله نه پوهېږي. حرمت که ته رانغی په قضیې ولاړ دی، دا برم نه ځي، دا په د قضیې ودرېږي. لکه بل مثال پرې واله، یو سړی دی زوی له واده وکړو، د دې زوی دا ښځه په دسه شوه حرامه، خو د زوی د ښځې دا مور
حلاله ده ولې اخو د پلار لپاره پردی ده هغې سره څه رشته ده که نه داسې به وي چې دا زما د زوی خواښې ده ځکه حرامه ده په ما چېرته داسې اورېدلي په پته چې نن سبا خو نوي نوي مولیات راوتي که دا فتوې ورکړي ما ته پته نشته نو دا سړی به د دې زوی د خواښې سره لاس میلاولی شي نشي سفر یې ورسره کولی شي ولې نشي حرامه ده پې یعنی نه عفوا پردی ده د دپاره اجنبی ده نو هلته هغه حرمت په هغه انګور کې دی خو بره لا نړه چا سره څوک پې نه دی پوه شوی هغه یې راته ووایي چې ټول جومات وایي موږ نه یو پوه که داسې شي دې ورور له به څه جواب ورکوې نشي میلاولی ولې محارمو کې نه راځي ولې نه راځي محارمو کې داسې وایي ډاډه جواب چې په مسله باندې پوه شي د هغه ډاډه جواب دا دی چې په ده باندې د پلار دا ښځه حرامه ده خو دا حرمت بره نه ځي چې ده باندې د پلار د ښځې مور حرامه شي اوس هم ونه رسېږي اوس نور تاسو ځان له بیا ګورئ را ګورئ نه دومره تفصیلي به وکړو ټوله شپه به زه داسې اوس په دې مسله تاسو پوه کړم او د دې نه ګوره دا بیا اندازه ولګوئ چې دا علم کول دا توفیق غواړي او سم تیز دماغ چې یو 15 کیلو سر دی که نه او سوچ به کې هله به پوه شي دا داسې نه کېږي چې ما ګیره پرېښودې ده او 2 میټره مسواک مې جیب کې پروت دی او خلک راته مولوي صاحب نه وایي یا د اردو 2 کتابونه مې مطالعه کړي دي او د پښتو نوی کتاب را روان دی هغه به ګورم او بیا به ته به دغه کتاب وګورې خو چې داسې مسله دلته راشي چې کتاب کې نه بیا به څه کوې نو بیا به هغه سړي ته دا وایي چې یاره ستا د پلار د خواښې دا مسله ما په دې کتاب کې دی نه موندلې نو دا په دې علم علماو نه ده راغستې بیا به ګورو نو الله دې موږ ټول په دین باندې پوه کړي ښه یو بل مثال پهلې درکړم آخري خبره به دې ختمو یو سړی دی هغه د هغه انګور ده او د انګورې د ځان سره یو ماشوم راوستی دی ماشومه راوستی دی صحیح شو چې هغه ماشومه د ده د دې زوی نه ده پیدا دې ته پرکټۍ ویلی کېږي که نه پښتانو ته پرکټۍ وایي که د دې سره د دې هلک د پلار نکاح کولی شي ولې دا پرکټۍ چې ده دا صرف په دې زوی حرامه شوه او په دې زوی ولې حرامه شوه ځکه چې د دې د مور سره د هلک میلاو شوی دی پوه شوې پې چې کله لاړې دا درس بار بار واورئ انشاءالله پوه شئ به پې او ذهن به پې کولاو شي